رنبنای خبر ادا دا چې په دې کلماتو کې بزه تاسو ته درس کوم چې د الله په نس باندې خسړی چاته وایي. اوس خو مونږ خسړی چې چاته وایو نو هغه سړي ته وګوره حقیقت کې خسړی نه خو زمونږ په اغراض و بنای مونږ سره چې چل کړی نو مونږ ورته خسړی. لکه یو طالب لا 10 روپۍ په سقاط کې چا ورکړي نو ویل ارض د لخ پې وغځوي چې زمړی ویل مړی دې ته وي د 10 لوټ ته خو وګورئ. نو مونږ په دې ډب نه یو چې سړی منځ کې دی څه بلا خو ورته ښه سړی وایو ځکه چې مونږ له یې د 10 لوټ راکړي. او یو ښه سړی هغه دی چې الله کوم معیار مقرر کړی دی د ښه سړیتوب دپاره په هغې سړی پوره وي نو یو ښه سړی دې ته وایي. زمونږ ډېر ملګري به تاسو وګورئ چې اوس موجوده وخت کې مونږه ضیاءالحق صاحب ته هم ښه سړی وایي. جنیجو خو غوث دی دا گورنلان قطبان دي. اوس ښه سړی چاته وایي نه به زما خولې ته ګورې نه به د بل مولا خولې ته ګورې نه به د پیر خولې ته ګورې نه به د میا خولې ته ګورې نه به د شیخ خولې ته ګورې. که مسلمان نو ګورې به قرآن ته چې قرآن ښه سړی چاته وایي. دې خبره پوهېږئ که نه؟ زمونږ خبرې ګوره ټولې دې وخت کې اوبه وړي دي. زمونږ کلي کې یو مولانا صاحبو د یو زمیندار په قبر تقریر کول نو زمیندار متعلق وہی چې اے میت جڑی آئی نا اے مردہ نماز روزہ نہیں آیا اور جب گوپی راند آیا تا پہلا گوپی منو لیاند آیا. امید ہے کہ خدا نے اس نو بخشا اس مند روجہ نوا خو گوپیان بے چوکر ڈنبے گوپی بے مالا روڑو نو امید دے چھ خدای ببخش. مونگ ننن عزیزانو دا سیزونا جوڑ شي نوزت آستا یو لشل منٹو کے اگا خاکہ بیانو میں چھ خسڑے اگا چوک دے چھ کم دا خدای تو قرآن کو معیار باندے برابر وی دغه تب خسڑے وائی دغه نا پاک خوابا خسڑے چاہتا ہے. الف لام میم الف لام میم کی تاسو گوری درے حرف ہے الف تے لام دے میم. علماء وائی چی الف دا اول نراغستے شوے ذکر چی دا اول پا اول کی الف لام دا لازم نراغستے شوے ذکر چی دا لازم پا ابتدا کی لام او میم دا مومن نراغستے شوے نو دا مومن پا اول کی میم. دا الف لام میم دا مانا الف مانا اول لام مانا لازم میم مانا مومن. مانا دا شو چی اول لازم دا مومن دا پار الف لام میم اول لازم دا مومن دا پارا چشے دے ذالک الکتابو لا ریب فی دا قرآن دے چی پچا کے شکلی اول لازم اس دی کتاب کار صدے ہدل للمتقین خلق تا سملار خی دی کتاب کار صدے خلق تا سملار دا خراب لارنے منی کئی. متقی چاہتا ہوئی متقی مانا پریزگار خسرے. قرآن دا متقی پخپلا تفسیر کئی پخپلا الذین یؤمنون بالغیب خسرے اگا چاہتا ہوئی چی داغ ایمان پا غیب باندی. غیب سمان اللہ لیدل ہے نا دے خدای ایمان دے چی اللہ بیاب دا اللہ پا وحدانیت باندی دتا دلائل دیاد تا چی اللہ یو منی او دا اللہ دی یوالی دلیل در سرنو نو دا ایمان ناقص دے تا تے یو سڑے ہوئی چی تیوے چی خدای یو دے
نو داغه په یووالي باندې ماته دلیل ووایه او تا ته داغه په یووالي دلیل نه درځي مامانو خفه کېږه ما دا ایمان دی ناقص زمونږ د ملک اوس دا مدرسه ده پکې طالبان چې ګورې څوک به د سواتي څوک به د دیري څوک به د باجوړي څوک به د کابلي څوک به د انګایي څوک به د بنګایي هلکه د تارو جبې پکې څوک شته نه جي دا بوډاګان نه سپینګیري دغه هم که چېرته جومات له څوک راشي چې به خلکه کښېنئ او سات څه د دین خبرې واورئ دا بوډاګان هم کېړو له ټک ورکړي او بار وځي هلکه څه کې سټه دي وځه وایي دا اوزګار دي نو تا هلته څه خره چلی دا زاړه نه دي دا زاړه مونځ اوږد شو مونځ لنډ شو پرتوګ اوچت نه شو پرتوګ ټیټ شو دا تپوس تا بوډا ونه کو چې یاره استاد نن خو د ډېر ښه آیاتونه په دې مانځه کې وي چې د دې مطلب څه دی مطلب اوس اعلان وشو چې هلکه یو ګورنر چیټۍ رالېږلې ده اووه مرلې ځمکه ورکوي داسې به لیوني لیوني ګرځئ چا چیټۍ چاله راغلې ده چاله راغلې ده ته یې پړاو که لږ یې پکې څه لیکلي او څنګه طریقه به کوي به داسې کوي 1400 کاله وشو یو چیټۍ راغلې ده د اسمان نه راغلی او جناب محمد رسول الله تقسیم کړې ده 1400 کاله وشو دا چیټۍ راغلې ده چا پړاو نه کړه خپه نه شئ که تاسو دا خیال کړئ د تارو جبې خلقو چې جج جوړ چې مړ شي او د دې جومات امام یا مولانا لقمان یا دا څه دی مولانا عثمان صاحب یې جنازه وکړه دا لوی مشهور ملاو دی چې جوړ جنازه وکړه دی به نیب جنت ته چې مشهور ملا جنازه وکړي هغه سړی به مشهور دوزخ ته ځي مشهور دوزخ ته به ځکه ځي چې ستا خیال پې دا راغی چې جوړ دا مشهور ملا سره د جنت ټیکټ دی او سړی نیغ لیږي نو کور دی دا پلار او د نیکه مران دی تاسو خیال راغی عزیزانو بیا ستا دا خیال دی چې پادیرا چېرته له 100 روپۍ تقسیم کړي جوړ سړی په دغې به جنت ته یا زمونږ ملک غنم او مالګې یو سی چېرته دیرو ته دا وویشي په دغې به جوړ سړی جنت ښار کې دا رواج دی حلوا او روټۍ ادیرې ته یو سی او ماشومانو باندې تقسیم کړي جوړ په دغې به سړی جنت نه ځي جنت ته به په څه ځې الذین یؤمنون بالغیب چې ایمان بالغیب لري الله دې لیدلی نه دی او داغه په توحید دلائل در سره دي چې خصم ستا جواب نشي کولی لکه یو سړی راغی ما ته وایي یاره مولانا صاحب دا دومره لوی لنټر د اسمان خدای پاک اچولی دی چې د دې عمل بسه شوه لنټر چې واچې خو څه شګې باجري بوره خاورې مورې دا خو ترې پاتې شي که نه نو ډېر په کلنکارۍ ما نه تپوس وکړو وایي جي د دې هغه ملبسه شوه او دا پاکستان کې دوه قسمه خلک یو دا پخوانی شریف خلک یو دا اوس خسکی مالدار شوي یا د سیاسي پارټو د لاسه څوک کمیونست دي څوک سوشلیست دي څوک څه په قهر اخته دي څوک څه په قهر اخته دي دا دومره لوی لنټر چې اچولی دی مولانا صاحب د دې ملبسه شوه مل د دې ملبه ویلی او مل تړون دي که بینا یې ویل بینا یم مل دا غرونه یې ملبه ده که خوار شي دا دې لنټر ملبه ده که سیمټ پکې وګوره پاتې شوي دي سیمټ شته شګې پکې شته باجره شته چې څومره لنټر لوی دی دومره ملبه هم لویه پاتې شوې ده او والله اوس پوه شو نو تاسو دا ملیان صاحبان چې یې طالبان سبق وایي خو یو من علم سره بل 10 من عقل هم پیدا کوه په دې زمانه کې دا خسکی چرګان به ځان نه جوړوي چې یو وخته بانګ ووهي سټټ به دي ګوسي خوري ځان به مغربی بل به مغربی عقل به پیدا کوي دنیا به په عقل وهي بعضې وخت کې نقلي دلایلو باندې به کار نه کیږي عقلي دلیل نه به کار لکه یو ځل کې زمونږ ځای کې زیارت دی سید حسن پیر ورته دې خلکو کې خو زیارت پرستی ډېره زیاته ده لکه دا ستاسو پبو کې وګورئ د اتوار په ورځ او چې بیا نوی اتواري دا ښځې وګوره هغه ورځې موټر خراب شوی نو ما وی راشئ یاره زیارت وکړه چې په دې زیارت لاره روان شوم بازار دی داسم بازار دی داسم بازار دی او ښځې پکې روانې دي او هلکان پې ناست دي واخله 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 خورې واخله واه واه
چې تر زیارت رسیدم نو ښه سوچ مې ورته واخله 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 خورې واخله شیخ مخکې دی شیخنه یې ورپسې دی چې راځي کوزڼه یې په سر ده پکې واښه ټومبلي دي زیارت نه یې اوبه راوړي دې دپاره به عقل پکار عقلی نظام دې خراب و نو زمونږ هلته زیارت دی زه هلته کله کله ځم چرسیان هلته ډېر زیات ته ملای نو ته به دا نه وایه چې دا چرسیان دي زه نه ورنږدې کېږم چرسیان نه سورو کافرو په منځ کې به هم کښېنې نو هله به کار کېږي ما په خبرو پوهېږئ سره کافر کی که نه ته به یې په منځ کې کښېنې سال دی جوړ یې تکړه یې روغ غوندې به دا خپل میشن ورته بیان کړي داسې سره کافر نه چې دا چل دې کړی یو لپټه دې په ځان اچولې چې نه دا پلیت دی د مخ نه ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین داسې نه و خور کړی د پلیت مخ ته به د پاک مخ نه اول ګورې ځکه چې دا پلیت پاکول غواړي او دا پلیت پاکول دا ستا کار دی ته به دا کې نو چرسیان دی هلته مازدیګر بانګ زمونږ ملګري وویل نو چرسیان ټول مانځه لرا ما ته وی چې مولانا صاحب دا چرس څنګه شي ماړه کې خیال وکړو چې کوس ورته ما چې هلکه نشه ده حرام دي ناجایز دي دا چرسیان ټول ستا خلاف کیږي خو راشه دې سره څه حکمت عملي کوه ما وی پرېږده د چرسو څه نوم علي تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی فقیری بوټی دی ویل ها جی مال تاسو نه وایئ چې دا فقیری بوټی دی او د ملنګانو شی دی خاریانو نو یو بل ته وایي چې دیکھیا نه اے مولوی ہے عالم تے بزرگ اس نو کہنے سمجھ گیا ساری حقیقتی قربان تیرے جت تو راغل زمالا سنیم سب کرو یو جمعه تیر شوا دو جمعه تیر شوا بلی جمعه لازم انزل ما زیگر لارم نو داغه نه زیات راغلیم بیا سلور پینځه جمعه می دا ځان په خ پیر کړو او وی چې دا مولام دی او دا زبرګم سلور پینځه جمعه پس می ورته وی چې یاره ما یو مسله کې نخته ما او هغه مسله تاسو سره تعلق لري ما ته وی جی مونږه پلیت مردار خلق په مسلو څه پوهېږو ما نه مسله تاسو نه بغیر نه حل کېږي په دې مې پوه کوي ټول چرسیان داسې اوس ناست چې یو معشوقه ده او دوه عاشقان معشوقه همیشه یوه عاشقان ډېرې اوس دا پته نه لګي چې د معشوقې منظور نظر څوک دی ځکه یو بزرګ وایي ما عاشقان ډیر پرات رمضانا دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضانا دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي اوس پته نه لګي ما یو معشوقه ده او داغه دوه عاشقان یو عاشق داسې دی چې دا معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه نو هغه عاشق ورته وایي لبیک و سعدیک داسې لاس په نامه ورته ودري او یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته آواز کوي فلانیه 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 دی لا ډډواړې ورته وکړي ها جي تاسو څه اوس د دې معشوقې په زړه کې به مینه د کم عاشقه زیاته وي ما ته وی جی دا ښکاره خبره ده دغه عاشق به زیاتي چې اواز سره ورته لاس په نامه ولاړ مال زه دا نه وایم چې چرس کفر دی یا اسلام دی یا هره بلا چې ده دا نه وایم خو تاسو چرسیان د سحر ړومبی اواز چې کوم د معشوقې کېږي حی علی الصلاح حی علی الفلاح نو تاسو چرسیان چې یې لبیک و سعدیک د معشوقې په आवाज نه کوي او ورمنډه کوي نه د دې وجه نه
منظور نظر د معشوقې په اول आवाज کې تاسو نه یی لہذا دا یو بے غیرته غوندې نشه ده دا پرېښوه پکار ویل والله ټیک دی بس ویل په دې جماعت کې نن توبه ده بس خو ویل دا د معشوقې اواز څه شی دی مل حی علی الصلاح حی علی الفلاح دا د معشوقې اواز دی نو د معشوقې په اواز چې چا لبیک ونه که د هغه